کوونکو او ستاسو اورېدونکو ته وړاندې کوم. صدیق الله دوست هلمند ولایت څخه د پاکوال مارکېټ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. حاجي مولوي صاحب درې پوښتنې لرم، هیله ده چې تاسو ته ځواب کړي. لومړی، که چیرې د پل صراط په هکله یو څه معلومات راته راکړئ. آیا ته ویښته نری دی او ته چارې تېره دی؟ چپه لاسته که چیرې ولوېږه دوږخ دی او رسته لاسته که چیرې د غیر جنت دی که څنګه؟ د دې په هکله څه معلومات راته راکړئ. منتظر یم هر کال د مدینې، منتظر یم هر کال د مدینې، نام قبول مې نه دی سوال د پل صراط هغه پل دی چې هغه په جهنم باندې واقع دی. ټول به د دې نه تېرېږي. هغه څوک چې ګناهګار دي یا کافر دي، منافقین دي، هغه به په دې پله نشي تېرېدلی، لاندې جهنم ته به پرېوځي. او هغه انسانانو چې په دنیا کې د الله اوامرو او احکامو ته غاړه ایښې ده، د محمد رسول الله ارشادات یې منلي دي، هغوی به ډېر سریع د برق په شان باندې د هغه نه تېرېږي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې هغه په موږ باندې اسانه کړي. یوه ګپه به موږ په یو جومات کې یو مولوي صاحب وایي تبلیغ کوو، د پل صراط بیان یې کوو چې دا د شپې نه تیاره دی او د چاړه نه تېره دی او د ویښته نه ډېر نری دی. نو په هغه جومات کې یو چرسیم ناست و، اوچت شوی څادر یې په اوږې واچو روان شو. چا ته یې پوښتنه وکړه چې ولې روان شوې؟ وایي مولوي صاحب دې داسې ووایي چې بلکل لاره نشته، چې د شپې نه تیاره وي او د چاړه نه تېره وي، د ویښته نه نری وي، نو څنګه به ځو؟ خو سم دې وایي چې لاره نشته دی. نشته لاره. هغه څوک چې په دنیا کې نیک عمل کوي، د الله اوامرو احکامو ته غاړه ږدي، هغه به ډېر سریع پرې تېرېږي. او ستا همسایه ته دې الله هدایت وکړي چې د موسیقي اورېدلو په ځای د الله کلام واوري. که نه ممه کېږي، تا ته مشکل نشته، احتیاط ښه شی دی. الله پخپله وایي چې ولا تلقوا بایدیکم الا التهلکه، تاسې په زوره ځان هلاکت ته مه اچوئ. که یو سړی بام ته خېږي، ځان لاندې په زوره غورځوي، ځان مړ کوي، نو د ځان یې په هلاکت کې واچوئ.